ایمان پلورونکي. اته اویایمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینې کیسو په ترڅ کې موږ او تاسې په تیره برخه کې واورېدل سلطان نور الدین زنګي رحمه الله هلته په فلسطین کې د کریک په محاصره باندې بوخت او سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په مصر کې او د کیسې په بله برخه کې مو واورېدل چې د مصر په ځینو برخو کې نوې عقیده خپرېدونکې وه چې هلته هم علي بن سفیان رحمه الله خپل مامورین لېږلي چې په هغو استخباراتي مامورینو کې د محمود په نوم یو مجاهد او همدارنګه هغه امام هم و چې په هغه ساحه کې په کشفیاتو باندې بوخت و. خو ورونو، که د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د تاریخ اکثره واقعاتو ته وکتل سي نو تاسو به په هغو کې وګورئ چې په هر ځای کې چې د مسلمانانو کومه کمزوري پیدا سوې په هغه ځای باندې صلیبیانو حمله کړې او د اسلام په خلاف باندې دوی هیڅ ډول چال او نیرنګ نه د سپمولی او د اسلام په خلاف باندې استعمال کړی دی. خو ورونو، په نننۍ زمانه کې چې په هر ډګر کې صلیبیان خصوصا غربیان او امریکایان د مسلمانانو په ضعیفو برخو خصوصا ځوانه طبقه باندې حملې کوي او د حقیقي اسلام څخه لرې ساتل غواړي، نو موږ مسلمانان هم باید په هر ډګر کې داسې سپېڅلي او مخلص مجاهدین ولرو چې د غربیانو دغه توطیې لکه د علي بن سفیان او صلاح الدین ایوبی او نور الدین زنګي رحمهم الله په څیر باندې د دوی دا توطیې شنډې او پر ځای باندې اسلامي نظام حاکم او اسلامي فکر، فرهنګ او شریعت زموږ په ساحو کې حاکم او د هغوی ساتنه او حفاظت او نفاذ باید وکړو. ورونو، د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې یوه ورځ لمر پرېوتی و، صلیبي واکمنان او قمندانان د کلا په منځ کې په یوه غونډه کې راټول سوي وو. د هغوی د خبرو څخه څرګندېده چې د محاصرې په هکله باندې هېڅ اندېښنه نه لري. ورونو، هغوی ته دا هم معلومه شوې وه چې سلطان صلاح الدین ایوبی مصر ته تللی دی او د هغه په ځای باندې سلطان نور الدین زنګي اوس راغلی. د کنفرانس او غونډې په ورځ هغوی ته سهار خبر راورسېد چې د مصر څخه نوی لښکر هم سلطان صلاح الدین ایوبی راستولی دی. د همدې حالاتو په هکله د خبرو کولو لپاره ټول سره یو ځای کېناستل. هغوی خبرې پیل کړې چې یو دم چاودنه وشوه او خاورې یوې او بلې خواته خپرې شوې. صلیبي واکمنان په منډه د باندې راووتل. د څنګ کوټې برنډه رانړېدلې او ډېره غټه درنده ډبره هلته پرته وه، خو دیوال نه و سوری سوی. په همدې وخت کې بیا اواز پورته شو او چاودنه وشوه. په هماغه ځای کې نږدې بله غټه ډبره راولوېده. صلیبیان د هغه ځای څخه وتښتېدل. هغوی پوه شول چې مسلمانانو په منجنیقونو ډبرې ویشتل پیل کړي. هغه وخت تیاره شوه او هېڅ شی نه معلومېدل. دا د سلطان نور الدین زنګي نوی جوړ شوي او لوی منجنیقونه وو چې د تجربې په توګه څو ډبرې استعمال کړي او د دوی خواته ولګېدې. ورونو، دا ډېر لرې ویشتونکي منجنیقونه وو، خو د هغه چلول او استعمالول خورا ګران کار و. خو ورونو، طریقه یې داسې وه چې مجاهدینو به د یوې غټې او اوږدې ونې په مابینځ کې رسۍ بنده کړه او بیا به یې د اسونو په واسطه باندې کشول چې هغې ونې به کوږوالی پیدا کړه. په کوږ ځای کې به یې ډبره کېښوله، خو چې کله به یې ونه ډېره کږه کړه نو رسۍ به یې غوڅې کړې. خو زیان دا کېده چې دا رسۍ به بیا په سختۍ سره استعمالېدې. دویم زیان دا و چې کله به رسۍ پرې شوه نو اسونه به په ډېر سخت ډول باندې ټېله سول چې په دې سره به اسونه یو بل باندې ور پرېوتل. ورونو، په دې جریان کې 2 سپاره هم زخمیان سول او ولوېدل. سلطان نور الدین زنګي تر نیمې شپې پورې د ډبرو ویشتل روان وساتل چې په دې سره د صلیبیانو مرکزي دفتر او نورې 2 کوټې خرابې شوې. دا زیان او تاوان ډېر نه و، خو د صلیبیانو زړونه یې مات کړل. د مرکزي دفتر او نور نږدې ودانیو څخه صلیبیان وتښتېدل او سهار په ټول ښار کې د شپې د بمبارۍ اوازې خپرې شوې او په خلکو کې ویره خپره شوه. خو د نیمې شپې څخه وروسته لومړی لوی منجنیق په ملا باندې مات شو او ناکاره شو. اخري ډبره د کلا د منځ پر ځای د کلا په دیوال باندې ولګېده
سلطان نور الدین زنګي د ډبرو وشتل بند کړ. خو دا تجربه ناکامه نه وه بلکې کامیابه شوه. په کسبکارو کې دوه کسان ډېر هوښیار او تکړه وو. هغوی تجربه ولیده او اصول ورته څرګند شول. نو ځکه هغوی اوس نوی لرې ویشتونکی منجنیق جوړاوه. هغوی په دې فکر پیل وکړ چې رسۍ باید غوڅه نه شي او یا اسونه د رسۍ غوڅولو څخه مخکې خلاص شي چې هغوی ته زیان ونه رسي. سلطان نور الدین زنګي هغوی ته وویل چې هر څه کوي خو وخت به پرې ډېر نه تېروي. هغوی کار پیل کړ. د دې په خوا کې سلطان نور الدین زنګي کسبکارو ته وویل چې لرې ویشتونکي لیندې هم جوړې کړي. هغه خپلو قمندانانو ته وویل چې په خپلو ګروپونو کې ډېر تکړه او قوي ځوانان وګوري او د دې غشو ویشتلو لپاره یې تیار کړي. خو وروڼو د کیسې په دې برخه کې به اوس ورسو محمود سعدیه او د هغوی د تېرې کیسې پاتې برخې ته. وروڼو د سعدیه د کلي څخه د باندې په کوم ځای کې چې هغې څاروي څرول او د محمود بن احمد سره به یې لیده کاته کول، هلته اوس داسې دنیا آباده شوې وه چې د ځمکې نه بلکې د اسمان څخه راکښته شوې ښکارېده چې هغو خلکو له دې څخه مخکې دا تصور هم نشو کولی. لمر پرېوتی او ماښام ښه تیاره سوی و. نو خلکو ته د غونډیو په لورې باندې اجازه وشوه چې نږدې ولاړ شي او هلته په یو هوار میدان کې کښېني. هېڅ چا ته هم د غونډیو په سر باندې د پورته کېدلو اجازه نه وه. په کوم ځای کې چې خلک کېنول شوي وو د هغه ځای څخه د پورته کېدلو اجازه نه ورکول کېده. هغوی ته امر او حکم نه کېده بلکې د هغه شخصیت څخه ویرول کېدل چې ګوندې په مصیبت به مو اخته کړي. هغوی ته ویل کېدل که د چا د کوم غلط حرکت په سبب هغه خفه شو نو په ټولو به یو لوی مصیبت راشي. خلک بالکل چوپ او غلي ناست وو. هیڅ چا هم حرکت نه کاوه او هر یو سترګې په هماغه لور خښې کړې وې. د هغوی څخه لږ مخکې ښکلې سترنجۍ او قالینې غوړول سوي وې او شاته یې لویې لویې ښایسته پردې ځوړندې شوي وې چې په هغې کې ستوري هم ځلېدل. وروڼو د ستورو ځلېدل د هغو مشعلونو د رڼاګانو څخه پیدا کېدل چې په یو خاص ترتیب سره هلته ایښودل سوي وو. د هرو دوو پردو تر شا یوه نیغه او عمومي غونډۍ وه چې نااشنا خلکو هلته غارونه او سوري کول. د دې غونډۍ شاته هوار میدان او زیات خیمې پکې ولاړې وې. په خلکو او سیلانیانو باندې داسې ویره، ډار او چوپتیا خپره شوې وه چې هیڅ چا هم د بل سره پسپسک نه کاوه. دا هغه شپه وه چې مخکې شپه پکې سعدیه تښتول سوې وه. یعنې د سعدیې د تښتولو په دویمه شپه ځوړندې پردې لږ شانته وښورېدې. د پردو ستوري د اسمان د ستورو په شان باندې ورپېدل. سمدستي داسې خمارونکی احساس پیل شو چې هغه چا کله په خوب کې هم نه و اورېدلی. دا یوه زمزمه وه چې د جادو په شان یې اثر کاوه. په دې دښت او بیابان کې دې خمارونکي ساز او نغمې د انسان باطن ته ننوتلې. خلکو داسې احساس کاوه چې د دې خمارونکي ساز او نغمې څپې د موجونو په څېر د دوی په سرونو باندې تېرېږي او دوی یې محسوسوي او لمس کولی هم شي. په همدې خاطر خلکو پورته پورته کتل تر څو دا څپې او موجونه وګوري، خو هېڅ هم نه لیدل کېدل. په دې ساز کې یوه بله خمارونکې نغمه او ترانه هم ورګډه شوه چې د زیاتو کسانو لخوا څخه په ګډه زمزمه کېده. په دې نغمه او ترانه کې د نجونو اوازونه هم وو. د دې نغمې ساز او ترانې سره سره به چې پردې او د هغه ستوري ښورېدل او ځلېدل نو یو ډول خمارونکی او مستي راوستونکی حالت به یې راوستی. کله چې خلک پوره اغېزمن او تر اثر لاندې راغلل نو له یو لوري څخه انګازه کوونکی اواز پورته شو. هغه شخصیت راغی کوم چې الله پاک له اسمان څخه رالیږلی دی. خپل زړه او دماغ د فکر او خیالونو څخه خالي او پاک کړي، خو هغه به ستاسې په زړونو او دماغونو کې د الله پاک رښتینې خبرې ځای پر ځای کړي. خو وروڼو په دې تیاره شپه کې پردو حرکت وکړ او د هغې څخه یو انسان راښکاره شو. هغه خپله انسان و خو په دې جادویي چاپېریال کې یو آسماني او روحاني مخلوق معلومېده. د هغه د سر ویښتان خړ رنګې اوږده او د وریښمینو په شان باندې ځلېدونکي وو. څېره یې سره سپینه او ډکه ږیره یې په ډېره ښه توګه سره جوړه کړې وه. بدن یې قوي او شنه چپن یې اغوستی و. په چپن باندې یې ستارې لګول سوي وې چې له ورایه ځلېدلې. د ستارو په شان د هغه سترګې هم ځلېدلې. په هغې کې داسې اثر، جادو او اغېز و چې خلک یې حیران او بېسده کړل. وروڼو سمدستي ساز، نغمې او ترانې پیل سوې چې ډېرو کسانو په ترنم زمزمه کول. خو وروڼو د دې ټولو څخه برسېره خلک د هغو اوازونو او خبرو تر اثر لاندې راغلي وو چې دوی د دې آسماني شخصیت په هکله مخکې اورېدلي وي. هغه معجزاتي اوازو خلک بالکل په خپل لمن کې رانغاړلي وو. کله چې د هغه شخصیت ولید نو لومړی یې سرونه ښکته کړل او بیا داسې لاس په نامه ودرېدل لکه چې په لمانځه باندې ودرېږي.
هغه آسماني شخصیت د پردو مخې ته ودرېده، بیا لاسونه پورته کړل او ویې ویل او تاسې د هغه الله رحمت وي چې په دې نړۍ کې پیدا کړي یاستئ، سترګې او غوږونه یې درکړي چې په هغې لیدل او اورېدل وکړي، دماغ یې درکړي چې په هغې فکر وکړي، تاسې ته یې ژبه درکړې چې په هغې باندې خبرې وکړي. خو ستاسې په شان د سترګو لرونکي، ستاسې په شان د غوږونو او بدن لرونکي په تاسې باندې واکمنان سوي دي. هغوی تاسې غلامان ګرځولي او د دنیا د نعمتونو څخه یې بې برخې کړي. اوس تاسې دا حال شوی چې سترګې مو شته خو څه پرې نشئ لیدلی، ستاسې غوږونه شته چې د حق خبره پرې نشئ اورېدلی، تاسې په خپل دماغ فکر کولی شئ خو هغه د دروغو له کیسو څخه ډک دی، ستاسې ژبې شته خو په هغې باندې د خپلو بادارانو او واکمنانو په خلاف باندې یوه خبره هم نشئ کولی. ورونو، د دغه شخصیت د دې خبرو په باره کې به وروسته پوه شئ. هغه وویل هغوی ستاسې څاروي، ستاسې اولادونه او ستاسې زامن اخیستي، هغوی ستاسې ځوانان زامن داسې جنګوي لکه چې څوک سپي جنګوي، هغوی ستاسې اسونه او اوښان په غشو سوري سوري او غلبیل غلبیل کړل، ستاسې زامن چې مړه کړي بیا په شګو کې وغورځوي چې ځناور او غوښه خوړونکي مرغان یې وخوري. زه هغه سترګه یم چې په هغې راتلونکی وخت لیدل کېږي، د خلکو په زړه حال او راز پرې معلومیږي. زه هغه غوږ یم چې په هغې د الله جل جلاله اواز اورېدل کېږي. زه هغه دماغ یم چې په هغې د انسانانو د خیر فکر او سوچ کېږي. او زه هغه ژبه یم چې د الله رښتینی پیغام خلکو ته رسوي. زه د خدای ژبه یم. نعوذ بالله من ذلک. د خلکو د منځ څخه یو اواز پورته شو چې دغه سړي ته یې وویل آیا ته تل پاتې او لا پاني هم یې چې مرګ او مړینه نه لرې؟ خو ورونو، په دغه حالت کې چې ټول خلک د تر اثر لاندې راغلي وو، ټول یو دم لکه چې بېسده شوي وي. ځینې ووېرېدل چې دې بې ادبه سړي خو د هغه آسماني شخصیت خبره پرې کړه چې مصیبت ته یې خپله بلنه ورکړه او په کلي باندې به دا مصیبت راځي. هغه شخصیت وویل تاسې همدا کار امتحان کړئ، زما په سینه باندې غشي وولي. د هغه په اواز او ادا کې جادو. هغه بیا وویل آیا په دې خلکو کې څوک غشي ویشتونکي شته چې زما سینه په غشو باندې وولي؟ په خلکو کې چوپتیا خپره شوه. هغه په غوسه او لوړ اواز باندې بیا وویل زه حکم کوم چې دلته څوک د لیندې او غشي والا سته مخې ته دې راسي. ورونو، په دغه حالت کې د خلکو له منځ څخه څلور غشي ویشتونکي چې د دې کلي اوسېدونکي نه وو په کراره کراره مخې ته راغله. هغه شخصیت ورته وویل 10 ګامونه وشمارئ او بیا زما مخامخ ودرېږئ. هغوی 10 ګامونه وشمارل او بیا د آسماني شخصیت په وړاندې باندې مخامخ ودرېدل. آسماني شخصیت وویل په لیندو کې غشي کېږدئ او زما زړه په نښه کړئ. خو ورونو، 4 واړو خپل لیندو کې غشي کېښودل، لیندې یې نیغې ونیولې او د آسماني شخصیت زړه یې په نښه کړ. آسماني شخصیت وویل په دې فکر مه کوئ چې زه به مړ شم. خپل ټول زور او طاقت سره غشي په ما باندې راخوشې کړي. هغوی خپل لیندې ښکته کړې ځکه هغوی فکر کاوه چې دی به مړ شي. آسماني شخصیت په بلد خو آسماني شخصیت حکم وکړ زما زړه په نښه کړئ او غشي خوشې کړئ. که داسې ونه کړئ نو په خپل ځای ولاړ به لولپه او وسوځئ. غشي ویشتونکو د خپل مرګ له ویرې لیندې پورته کړې او زړه یې په نښه کړ. ناست خلک داسې چوپ او بېسده شول چې د هیچ چا سترګې هم نه رپېدې. ساس او نغمې نورې هم خمارونکې شوې. په دې خوا کې د زیاتو خلکو له خوا څخه خمارونکې نغمې پیل شوې چې نغمه ویونکي هم نه معلومېدل. په همدې جادویي چاپېریال کې د 4 غشو ویشتل کېدو اواز واورېدل شو. 4 واړه غشي د آسماني شخصیت په زړه باندې ونښتل. خو ورونو، هغه په خپل حال ولاړ و، لاسونه یې غځولي او په خندا و. آسماني شخصیت وویل 4 خنجر ویشتونکي دې مخکې راشي، غشي ویشتونکي دې ولاړ سي. غشي ویشتونکي حیران او اندېښمن ولاړل. د دې سره 4 کسان د بل لوري څخه راپورته شول. هغوی ته حکم وشو چې 15 ګامه مخکې دي خنجرونو سره ودرېږي. هغوی 15 ګامه مخکې د هغه په وړاندې باندې مخامخ ودرېدل. ورونو، آسماني شخصیت ورڅخه پوښتنه وکړه تاسې په نښه باندې خنجر سم ویشتلی شئ؟ 4 واړو خنجر وهونکو ورته وویل هو بالکل. آسماني شخصیت ورته وویل نو بیا په یو ځل باندې 4 واړه زما په زړه باندې خنجرونه راخوشې کړي. 4 واړو په پوره قوت او ځواک سره په هغه باندې خنجرونه ورخوشې کړل. خنجرونه د هغه په سینه کې ونښتل او سرونه یې په سینه کې ننوتل. خو هغه لا ولاړ او خندلې. د خلکو له لوري اواز پورته شو آفرین، د ده په لاس کې د مرګ فرښتې دي. نعوذ بالله من ذلک. آسماني شخصیت وویل آیا هغه سړي ته ځواب ورکول سو چې ویلي وو چې زه مرګ نه لرم او تل پاتې ژوندی یم؟ په دې وخت کې یو اطرافي او صحرایي کوچی را پیدا سو.
مخکې راغی او د هغه په پښو کې یې سجده وکړه. هغه سړی راپورته کړ او بیا ورته وویل ولاړ شه ستا د رحمت. هغه صحرایي سړي وویل د دې څخه معلومیږي تاسې مړي هم ژوندي کولی شئ. یو بوډا سړی راوړاندې شو او په چغو چغو په ژړا شو. ویې ویل الله پاک ما ته یو زوی راکړی و، هغه په ځوانۍ کې مړ شو. ما ته چا وویل چې تاسې مړي هم ژوندي کولی شئ. ما د خپل زوی مړی له لرې ځایه څخه راوړی، زما په بوډاتوب باندې رحم وکړه او زما زوی راته ژوندی کړ. 4 کسانو یو مړی په اوبه باندې ایښی او راوړاندې شو. خو وروڼو مړی د څو کږو وږو لرګیو په سر باندې اچول سوی و. 4 کسانو مړی د آسماني شخصیت په وړاندې باندې کېښود. آسماني شخصیت وویل یو مشعل راواخلئ او ټولو خلکو ته دا مړی وروښیي چې بیا څوک ونه وایي چې دا لا پخوا ژوندی و. مړی ټولو خلکو ته وروښودل شو. کفن یې له مخ څخه لرې او د مشعل په رڼا کې خلکو ولیدل چې څېره یې د مړي په شان باندې سپینه ده، سترګې یې نیمې پټې او خوله یې هم وازه پاتې وه. چې کله ټولو خلکو ولید نو بیا د مقدس انسان مخې ته کېښود. ساز او نغمې بدلې شوې او له مخکې څخه نور هم دغه ساز او نغمې خمارونکي وګرځېدل. مقدس انسان خپل لاسونه خلاص کړل او د اسمان په لور یې وکتل او په لوړ اواز یې وویل ژوند او مرګ ستا په لاس کې دی، زه ستا د زوی نعوذ بالله من ذلک، زه ستا د زوی یم نعوذ بالله من ذلک. تا خپل زوی د صلیب څخه راښکته کړ او ما ته دې د صلیب تقدس راکړ. که ستا زوی او صلیب رښتینی وي نو ما ته ځواک راکړه چې د دې بدمرغه بوډا زوی را ژوندی کړم. هغه په مړي راښکته شو او بیا څه وویل. بیا د مړي په سر باندې خپل لاس تیر کړ چې لاسونه یې رپېدل. خو وروڼو کفن وښورېده. مقدس انسان خپل لاسونه هماغسې په هوا کې یوې او بلې خوا ته وړل راوړل. بیا یو دم کفن په زوره سره وښورېده. خلک له ویرې یو بل ته نږدې شول. ځینې ښځې ووېرېدې او چیغې یې کړې. دا حالت ځکه ویرونکی و چې د مقدس انسان په سینه کې 4 غشي او 4 خنجرونه هماغسې نښتي وو. د دې سره کفن لرې شو او مړی راکېناست. هغه خپل مخ او سترګې پاکې کړې او بیا یې وویل آیا زه اوس پاکې دنیا ته راورسېدم؟ آسماني شخصیت وویل نه. ژوندي کوونکی انسان هغه ته تکیه ورکړه او راپورته یې کړې. بیا ورته وویل ته په همدې دنیا کې یې، چیرې چې پیدا سوی یې لاړ شه د خپل پلار سره یو ځای شه. پلار ورمنډه کړه او زوی یې په خپله سینه پورې ونیو. هغه یې خپل کاوه او بیا ژوندي کوونکي انسان ته سجده وکړه. خلک راپورته سول. هغوی په خپلو کې سره خبرې پیل کړې. د هغوی په وړاندې مړی اوس په خپلو پښو روان و. مړی را ژوندی سوی و. پلار یې هغه د ټولو خلکو په مخ کې تیر کړ چې ټول یې وګوري چې زوی ژوندی سوی. مقدس انسان وویل خو زه نور خلک او مړي نه را ژوندي کوم. ژوند او مرګ د الله تعالی په لاس کې دی. ما دا مړی د دې لپاره را ژوندی کړ چې تاسې په دې پوه شئ چې زه د الله تعالی استازی یم. او د معجزې لپاره د خپل پلار څخه اجازه وغوښته نعوذ بالله من ذلک چې دا مړی را ژوندی کړ. الله تعالی ما ته اجازه راکړه او ځواک یې هم راکړ چې دا مړی را ژوندی کړ. د خلکو له ډلې څخه یې وپوښتل آیا ته په جنګ کې وژل سوي خلک هم را ژوندي کولی سې؟ وروڼه دلته اصلي خبره دغه کس وکړه چې دی آسماني شخصیت ورته وایي. خو مقدس انسان ځواب ورکړ نه، په جنګ کې د وژل شوو خلکو څخه الله تعالی دومره خفه او ناخوښه وي چې هغوی ته بیا ژوند نه ورکوي. په بله دنیا کې به هغوی د جهنم اور ته غورځول کېږي. انسان د دې لپاره نه پیدا سوی چې نور انسانان ووژني، بلکې د دې لپاره پیدا شوی دی چې هغه اولادونه پیدا کړي لکه څرنګه چې دی پیدا سوی دی. په همدې خاطر تاسو ته اجازه سوې چې تر 4 مېرمنو پورې نکاح وکړئ. د سړي او ښځې همدا کار دی چې بچي وزېږوي او چې بچیان لوی شي هغوی هم بچیان وزېږوي او همدا اصل عبادت دی. ورونو ښایي تاسې به هم دا سړی پېژندلی. هغه وخت چې مقدس شخص خپل کرامات خلکو ته ښودل، په هماغه وخت کې 2 کسان د هغې غونډۍ تر شا پټ وو چې هلته خیمې لګېدلې وې. د یوې خیمې څخه د نجونو اوازونه او خنداګانې هم راتلې. دا 2 پټ شوي کسان امام او محمود بن احمد و. محمود په دې باوري و چې سعدیه همدلته په دې خیمو کې ده او پټه ساتل سوې ده. په محمود کې دومره مذهبي پوهه او معلومات نه و. هغه د دې نوي آسماني شخصیت په حکله باندې کومه فیصله نه شوی کولی. خو امام ورته ویلي و چې هیڅ انسان مړی نشي ژوندي کولی. هغه په دې هیڅ فکر نه و کړی چې دا نوی آسماني انسان خلکو ته څه وړاندې کوي. هغه د دې څخه یوازې دومره ګټه پورته کړه چې ټول خلک په هغې کې بوخت شول. نو دی د غونډۍ تر شا ولاړ تر څو اصل حقیقت ځان ته څرګند کړي. د هغه فکر او توجه یوازې په سعدیه باندې وه او هماغه یې لټول. ورونو د خیمو په ځای کې تیاره وه. یوازې په 3 خیمو کې رڼا وه چې د هغې پرده هم بنده وه. هلته د پیرې او څارنې هیڅ ترتیب نه و نیول سوی. 2-3 کسان په یو ځای کې ناست او خبرې یې کولې.
د دې خطر هر وخت موجود و که چیرې هغوی دواړه چا لیدلي وای نو حتما به وژل کېدل د غونډۍ د بلې خوا څخه د مقدس انسان اواز اورېدل کېده چې د هغې سره ساز او نغمې هم وي خو د نغمو او ساز کوونکو هیڅ معلومات نه کېدل چې هغه چیرې ناست دي ورونو امام او محمود هغې خیمې ته نږدې سول د کومې څخه چې د نجونو اوازونه راتلل د هغوی خبرو د دوی زړونه راپورته کړل ځکه یو ښځینه اواز داسې اورېدل کېده چې هغې ویل دلته هم زموږ ډرامه او لوبه کامیابه ده یوې بلې نجلۍ وویل دا ډېر احمق او ناپوه خلک دي د مسلمانانو د بېلارۍ طریقه همدا ده چې هغوی ته ډرامې او مداریتوب وښودل سي دا د یوې مېرمنې اواز و یوې نجلۍ وویل معلومه نه ده چې د هغې حال به څه وي بلې ورڅخه وپوښتل د چا حال لومړی په ځواب کې وویل د نوې مرغۍ تاسې ټول باید دا ومنئ چې هغه زموږ ټولو څخه ښکلې او ښایسته ده هغې نن ټوله ورځ ژړل یوې نجلۍ وویل نن شپه به د هغې ژړل بند شي هغه د الله تعالی د زوی لپاره چمتو کیږي نعوذ بالله من ذلک نجونو په کړاس کړاس وخندل او دا یې وویل الله تعالی به څه وایي چې هغه ته څه ډول زوی ورکول سوی دی ډېر بلا او چالاکه سړی دی نعوذ بالله من ذلک خورون له دې څخه وروسته چې امام او احمد دوی ته غوږ نیولی و نجونو په خپل منځ کې بد اخلاقه او فاحش خبرې وکړې امام او محمود په دې پوه شول چې د نوې مرغۍ څخه مطلب سعدیه ده اوس هغوی بالکل په دې باندې باوري شول چې دا ډرامې مداریتوب او لوبې د ناپوهه مسلمانانو د بېلارې کولو او غولولو لپاره سرته رسول کېږي امام د محمود په غوږ کې پټ وویل د دې نجونو لوڅې او لغړې خبرې او ټوکې د دې ثبوت وړاندې کوي چې دا څه ډول خلک او ډله ده موږ بې ځایه دلته نه ګرځو هغوی دواړه لویې خیمې ته نږدې ورغلل دا لویه خیمه د غونډۍ په څنګ کې ولاړه وه چې نیغه او غومېدې وه د خیمې او شاته غونډۍ ترمنځ نیم ګز فاصله وه هغوی هماغه خالي ځای ته ولاړل او هلته یې وکتل د خیمې پرده د پړو په وسیله باندې تړل سوې وه د سترګو په اندازه ځای پکې سوری و هغوی په هماغه سوري کې ور وکتل نو شک یې ختم شو په خیمه کې یو لوی او غټ تخت پروت و چې قیمتي قالینه پرې پرته وه او دوه رڼاګانې بلېدې یو لوري ته سراحي او د شرابو پیاله ایښودل سوې وه د دې خیمې د شان او شوکت څخه څرګندېده چې دا د دې شکمنې ډلې د سردار خیمه ده قورونو په دې حالت کې دوی سعدیه هم ولیده چې یوه ښځه او یو نارینه ورسره ناست دي او سعدیه د ناوې په څېر باندې جوړوي ورونو دا چې وروسته به په سعدیه محمود او امام باندې څه حالت راځي او آیا د هغه شخصیت ډرامه به کامیابه کېږي او که نه او څه فکر کوئ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به په مصر کې کوم کارونه سرته رسوي دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به را روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی د 88مې برخې پای